آیا غواړئ چې په 2.5 لک افغانۍ ځان لپاره په هغه دنیا کې کور جوړ کړئ؟ آیا غواړئ چې د 50 نفرو لمونځګزاره چې دلته لمونځونه کوي د هغوی ثواب کې تاسې هم شریک شئ او ثواب یې درته ورسیږي؟ آیا غواړئ چې یو ستړی او ستومانه لاروی درته دعا وکړي؟ ښایسته کور خوند درکوي که نه؟ آیا نه غواړئ چې په دې دنیا باندې د الله کور آباد کړي او په هغه دنیا باندې الله پاک راته ښایسته کور درکړي؟ غواړئ؟ دا تر ټولو بهترینه موقع ده. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، تاسې به ګورئ چې دوی لمنځونه کوي مګر مسجد هغه نښانې شته خو پاس چت نشته. څومره بهترین خلک دي چې دوی راځي او د الله کور ته، مګر دلته هیڅ نشته، بیا هم سره لمر ته او یخ یخنۍ ته لمنځونه کوي. که کله هم باد او باران وي، یخه هوا وي، دلته لمونځ دوی نشي کولی. دغه مسجد همداسې پاتې کېږي، دلته لمونځ بیا نشي کړلی ځکه چې باران وي او باد وي نه کېږي. دا یو ډېر بهترین ځای دی. یو خو دلته عمومي لاره ده، تاسې به ګورئ چې هلته لاره ده. بل دلته ډېر پټي او ځمکې دي، خلک راځي اکثره دلته اوبه څښي. زموږ هم لمنځونه کوو، موږ سره اوسئ تر اخره. په خزان وطن راشه کړه ور په غاړه دغه ټولو سپین هارونه، په دې وران وطن راشه په خزان وطن راشه، د ښکلاګانو پسرلیا په دې وران وطن راشه په خزان وطن راشه ګلونه ها بختور به څوک وي چې لومړی دغه کار شروع وي. که یو نفر نه وي، 2 نفره، که 2 نه وي، 3 او 4 5 موږ داسې ټول چې لاسونه سره یو کړو، دغه مسجد چې اوس یې نشان دی او دغه ځای دی دا به جوړېږي او دې کې به بیا ها کوچني ګلالي ماشومان به سبق وایي او درس به وایي، دې کې به اودس او لمونځ نه کوي. د دغه ثوابونه بیخي ډېر دي. که زه څومره وغږېږم ثوابونه بیخي ډېر دي. راځئ چې دغه د الله کور چې اوس یې لا نشان دی او آباد یې کړو. 2.5 لک افغانۍ کولی شي چې دغه مسجد جوړ شي او په دغه مسجد کې خلک هم په لمر کې هم په ژمي کې لمنځونه وکړي. هم دغه ځای که موږ وګورو اکثره ځمکې لري او هغه ستړي خلک چې ټوله ورځ کار کړی وي، لو کړی، په راحت سره به راشي او دلته به راحت سره لمونځ وکړي. مسجد وړوکی پوهېږم، خو دې ثوابونه دومره لوی دي چې بیخي حد نه لري او اندازه نه لري. هغه ورونه چې دومره لوی مسجدونه جوړولو توان نه لري، هغوی دپاره یوه بهترینه موقع ده چې په کمو پیسو باندې یو مسجد آباد کړي او د ټول عمر دپاره هغوی چې ثواب او اجر ورسي. قدرمن لیدونکو، یوه بهترینه موقع چې تاسو نه خطر شوي هغه د اوبو څاه ده چې دغه کار یو بل مسلمان کړی، هغې ته اجر او ثواب رسیږي. راځئ چې دغه د مسجد کارونه په دغه کې خو پاتې نه شو او دې کې برخه سره واخلو. د دغه ځای نه هغه ستومن خلک چې ټوله ورځ پټۍ کې کار کړی وي، ځان لپاره سړې او یخ اوبه راوړي او هلته یې څښي. که دغه اوبه سړی وڅښي او ستړی او ستومانه وي، یو دعا وکړي، آیا دا به قبوله نه شي؟ همدغسې که د مسجد کې یو ستومانه سړی لمونځ وکړي او دعا وکړي، قبوله به نه شي؟ که دا موقع خطر شوي، مسجد موقع شته. پوهېږئ چې دغه دپاره یو چا ځمکه ورکړي، داسې یو بیچاره او غریب چې خپله د بېګا او د سبا ډوډۍ نه لري، یوه قیمتي ځمکه یې د الله کور ته ځانګړې کړي. هغه زمونږ دغه حاجي صاحب دی. السلام علیکم. ښه جوړې؟ حاجي صاحب که سپین ږیره دی مګر زړه یې ځوان دی، قیمتي ځمکه یې د الله کور ته ځانګړې کړي او دی پوهېږي چې دغه دنیا پوتې ده او په هغه دنیا کې د الله نه بدلې غواړي. مونږ داسې ټول همدغسې باید وکړو. امین. حاجي صاحب دا ځمکه د الله کور ته ځانګړې کړله، ویرنې کړله. خپله د اقتصادي وضعیت خروف دی، ډېر کورونه به کړي وي. آیا په دا کور نه خشول نه وي؟ خشول یې که نه؟ اجر یې خدای په میکسه ورسوي، خدای په ګارینې کې څه ورسوي، په میکسه ثواب ورسي. نېره ګټه هم نه دی کړې، دا خو چې ثواب ورسي. حاجي په د خپل عمر نه پوه شوی چې یوه ورځ تېره شوي او که 2 ورځې تېرې شوي. قدرمن لیدونکو، که موږ داسې فکر وکړو چې څومره عمر د موږ تېر شوی، هېڅ نه وي پوه شوي چې 1 ورځ تېره شوي او که 2 ورځې، مګر دغه نیمایي عمر د موږ ختم شوی. که ښه مو کړي او که بد مو کړي، ټول شته او د ذرې ذرې حساب ورکوو.
راځئ چې په خپل ژوند کې ښه وکړو او په خپل ژوند بیا پښیمانه نه شو چې موږ خپل ژوند څنګه تېر کړی دی. حاجي صاحب دغه مسجد دپاره چې خلک هر چې څومره خلک بیش از کله لمونځونه کوي؟ دا ورسي 10 کسه 40 کسه کله شل پنځه خو داسې داسې 30 40 ته راځي هر وخت هرڅي پدی وران وطن راشا د خړ خزان سلی کړماتي په خزان وطن راشا شي په مستۍ چې بیا د ګران وطن سیندونه څه غوښتنه لرئ هغو خلکو نه چې همدغه مهال توکس وي؟ هغه چې دا مته زه کوشش وکړم چې د جماعت مطابق کوشش وکړم چې چا وس رسېږي چې وس نه رسېږي خو نه مې رسېږي نه به رسېږي چا وس رسېږي. قدرمن لیدونکو زما کاکا وایي که د وس مو رسېږي په 2.5 لک افغانۍ باندې د الله کور جوړېږي او هغې په بدل کې الله پاک تاسو ته په جنت کې یو ښایسته کور جوړوي. راځئ چې دغه موکې له لاسه ورنه کړو او دغه مسجد جوړ کړو. تاسو پوهېږئ په نیک کار کې د هر چا برخه نه وي هغه ډېر کم خلک وي. که یو مثال یې ووایو ډېر خلک غواړي پیسې هم لري چې حج ته لاړ شي خو مګر یا په ویزې کې ستونزه وي یا ورته نوبت نه رسېږي هغه ارمان یې نه پوره کېږي او هغه کې نصیب نه وي. د خیر په کار کې د ډېرو کمو خلکو برخه وي. راځئ چې دغه بهترین خلک موږ او تاسې واوسو او دغه د خیر په کار کې برخه واخلو. تاسو سره موږ د دغه مسجد یو داسې تصویر شریک کړو چې هغه یو نشان دی. خدای دې وکړي چې بل ځل راځو د دې مسجد ښایسته تصویران له تاسو سره شریک کړو چې هلته مسجد جوړ وي او آباد وي تاسې هم خوشحاله شئ موږ هم خوشحاله شو او ثوابونه او اجرونه مو وګټو. دغه ستړي او ستومانو خلکو دپاره یو ښایسته او ګللی مسجد جوړ ټول بیا ښې چارې پسرلیا پدی وران وطن راشا په خزان